أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظیم. چونکہ زمانے جاہلیت کے دا دستور روانو چې یوه ښځه د هغې پلور مړ شو بې واده یا مثلا د نکاح ولدو خاوند یې مړ شو، اوس دا یا له ورته پوتې شوله یا تر برونو ته پوتې شوله، نو دی به که چېرته حسن و جمال لره خو بیا به یې نکاح خو سره وکړو خو مهر به یې نه ورکوم، او که حسن و جمال به یې نه لره خپله به یې نکاح خو سره نه کوم، او که اوس بل چې سره دا نکاح کوي نو بیا دې سره جایداد ده، مال دولت ته، میراث ته وې سره، نو د دوی د لوس نه ووځي نو نور چاته به هم نکاح ته اجازت نه ورکوم. نو دا چې کله بیا اسلام روغه هم ډېر داسې شیونه وو چې هغه د جاهلیت د زمانې نه مسلمانو کې راولو، لکه شراب مثلا د جاهلیت زمانې نه شای شول، او د ډېر وخت رسې اسلام کې مسلمانو څښل، حتی چې علي رضی الله تعالی عنہ په خپله عبدالرحمن بن عوف رضی الله دعوت ورته کړې ده، نو د مشروم المنځ نه مخکې شراب مراب وڅښل، بیا دی چې کله جامې ته مخکې شه علي رضی الله په خپله نو سورة الکافرون یې پکې ویه، قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پوه و اعبد ما تعبدون، لا چې وینه لرې کې معنا لا اعبد ما تعبدون، زه عبادت نه کوم دې شی نه چې عبادت تاسې کوئ، چې لا لرې کې اعبدو وایي معنا چې اعبد ما تعبدون، زه عبادت کوم دې شی نه. الله په آیت نازل که خو بیا هم شراب باندې پابندي ونه لګوله، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، چې ای د ایمان خوندونه المونځ ته تر څو پورې چې نشې په حالت کې وي المونځ ته ما نږدې کېږي، لمونځ مه کوئ تر دې پورې چې کله په داسې حال کې شي چې ته کله څه یایې نو چې پې پوهېږې خو نو لمونځ ګوره داسې په چاره الله فرمایي حتی تعلموا ما تقولون، چې کوم څه تاسې یایو په هغې باندې پوهېږئ نو لمونځ داسې په چاره چې کم از کم نور عربي څوک نشي زده کوی د لمونځ معنی چې دا د موږه بلاغت د زمانې نه په موږ لازم ده تر د مرګه پورې، او الله ته عبادت هم کوو دا د موږ د الله پاک سره یو جوړ ده. د لمونځه په معنی خو کم از کم پیږو، مخکې وختونه ښه وختونو په یو نسبته د خلصا امونیا کدرۍ د کنز رسې د فقه کتابونه او دا په جماعت کې دا هر چا به ویله، حتی چې د لمونځ معنی ده اوس بوډۍ ښځې چې دي مو په خپله وینه اورېدلي دي، موږ نیو اوس هم دی دا اللهم انا د لمونځ معنی درد تېرولی. نو به هر حال نو دغه کیسې یا پکې روانې وي نو الله پاک په دې باندې پابندي په ولګوله چې ګوره دا تاسو ته کله هم حلال نه دي چې ته زون د ښځې وارث جوړ کې او په خپله هم د هغې سره نکاح نه کوې، بل ته هم د نکاح نه منې کوې، د څه دې پوره، ځکه چې که ته نکاح سره وکې بیا خو مهر دې نه وړي، نو داسې ته کله هم نشي کوي، دا تو ته حلال نه دي. البته نکاح ته سره وکړو اوس مثلا کبیره ګناه او که فاحشه چار یې وکړه نو بیا حق ته شته ده، ځکه چې داسې بدکارې ښځه سړی د ځون سره پرېږدوی هم نشي په نکاح کې، او چې طلاق ورکوي مهر دې ورکړی او د نه په هغې باندې درومي، لهذا بیا جواز دې ته شته ده چې ته مهر هغه نه دغې وخت کې وخلې، خو الله حکم دا هر مسلمان ته کوي چې وعاشروهن بالمعروف، د ښځیناو سره به تاسې زندگی په ښې طریقې سره تېروئ، خوش اخلاقۍ سره به تېروئ، لکه څرنګه چې د ښځې نه ته خوش مزاجي غواړې
خوش اخلاقی وي نه غوړې دغه رنګې ته به هم د ښځې سره په هغې انداز باندې په خوش اخلاقۍ سره اوسې. او ښځه خو داسې صنف ته چې د کږې پشتۍ نه پیدو د نبي علیه صلات وسلام په خپله فرمایي چې که چېرته ته د دغې سیخول غوړې نو بیا ته دا سیخوای نه شي. د دې سیخول چې دي هغه معتدل دي، دا معتیږي او معتدل یې طلاق ته. وخت په هم مې سره تېری، په طریقه به هم مې سره تېری، په دغه دا کوږ مزاج سره د دې سره به وخت هم تېری او خپلې فایدې به هم مې نه وخورې. نو الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای دې مون خوندونه لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، حلال نه تاسو دې پورا ان ترثوا چې تاسو زون وارث جوړ کوی النساء د ښځیناو کرهن په زبردستی سره یا د دوی په نه خوښۍ سره ولا تعدلوهن او تاسو دوی مه منې کوئ د نکاح نه لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن دې پوره تاسو وړل وکوئ په بعضې هغې شیونو سره اتیتموهن چې تاسو کوم دوی ته ورکړي چې مهرونه دي الا ان یأتین بفاحشة مبینه مګر دا چې دوی ارتګ وکړي په فاحش مبینه سره په واضحه ګناه سره کبیحه ګناه چې کومه زنا ده وعاشروهن بالمعروف او تاسو دوی سره وخت تېروئ بالمعروف په ښې طریقې سره وإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا ويجعل الله فی خیرا کثیرا. کله کله داسې وي چې سړی کله نکاح وکړي نو نکاح خو ابتدا نه هر څوک کېږي که ښه خوندونه دي پکې بعض سنت ځون د خپلې خبرې دي خو مسایل ډېرې دي. علي رضی الله تعالی عنه نه چا پوښتنه وکړه وی چې النکاح ماذا، نکاح څه شی دی؟ نو علي رضی الله تعالی عنه ته وویل چې لزوم مهرین، اوله به مهر در باندې لازم شي. وی ثم ماذا، وی بیا څه شی دی؟ وی سرور شهرین، یوه میاشت خوندونه دي. وی ثم ماذا، وی بیا څه شی دی؟ وی هموم دهرین، ټول عمر غمونه دي. وی ثم ماذا، وی کسور زهرین، د ملیه متول دي، د غمونو د وجې نه به د ملیاوې سره موته شي. نو وی ثم ماذا، وی وصول قبرین، قبر ته رسېدل دي. نو به هر حال داسې ښځه در باندې وړېدله چې تو نه پسند و زبندراز دو جواب در کوي د خبرې اگر چې د ښځیناو دپاره دا ډېر انتهایي قبیح او مذموم صفت ده. د ښځې دپاره غټ او ښه صفت چې که خاوند هر څه وي ته یې غوسه یي دو جواب نه ورکوي، کمزوري به وي چارې مثلا شای به نه هیر وي، ناقصات و عقلین دي. نبی علیه السلام فرمایي چې هن ناقصات عقل و دین، چې د ښځینه د عقل په اعتبار سره هم ناقص دي، د دین په اعتبار سره هم ناقص دي. نو یوې ښځې نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه وی الله پیغمبره د موږ عقل کې څرنګې نقصان ده او په دین کې مو څرنګې نقصان ده، موږ پوه کا حالانکې ښځینه خو زنه د ویشورې هم وي پکې ډېرې. نو علیه السلام مې ته وی چې د عقل نقصان مو دا ده چې الله پاک تاسې بیان کړه. گویی په باب کې الله پاک د یوه سړي په مقابله کې چې دوی ښځینه دی او علت د دې دپاره که چېرته د یوې نه خبره هېره شوله فتذکر احداهم الاخرى نو بیا بله هغه خبره وریودوي چې هغه خبره داسې وه نو عقل کې مو نقصان او فطور ده. او وی چې هر چې په دین کې مو نقصان دا ده چې میاشت کې مخصوصه بیموري مو وي، المنځونه دې نه پوتې شي، ریژې دې نه پکې پوتې شي وغیره وغیره. نو که چېرته زبندراز یې اوس ته د هغې د طلاق اراده لرې، ابغض الحلال الی الله الطلاق، حلال شیونو کې مبغوض شی چې د الله رشت ده دغه طلاق ده. طلاق الله نه پسند کوي، ځکه یې په دې سره نفرتونه درومي د دوی فردینو په میانځ کې، دارنګې د دوی کورونو د خاندانونو په میانځ کې. نو الله یې چې که چېرته یو صفت پکې بد ده شی نه پکې وینې، الله پاک په بل یو ښه صفت ته پکې پیدا کړي، اولاد به الله وینه ښه دیر کړي وغیره وغیره. نو لہذا ځون سره یې پتې کوه. او که خامخا اراده دې دا وي چې نه زه ختم کوم دا رشته، طلاق ورکوم، دې په ځای باندې زه بیا بل نکاح کوم، نو بیا مهر چې دا په اوې نه که بس کېږم. اکثر خوندون داسې چې ښځه کې څه نقصان نه وي خو د هغې باوجود یې خوله ته یې مجبوره کړي چې دا خلر سره وکړي. او خلر صورت ده
چې بس خاوند دی چې طلاق په دې شرط تیر کوم چې کوم مہر مې در کړه هغه روکا، نو ښځې دی چې دا خود کوي چې زویتي پسې در کوم، نو الله فرمایي چې مہر چې دا په یو نه قبضې بیا مه کوه. فإن کرهتموهن کچیرته تاسې نه پسند کوئ د دوی لره، فعسى ان تکرهوا شیئا، فإن کرهتموهن کچیرته تاسې بدې ګڼئ د دوی لره یعنې نه پسند کوئ بیا هم صبر وکړئ. ولې فعسى ان تکرهوا، نو ممکنه دو ان تکرهوا چې تاسې بد ګڼئ شیئا یو شی، ویجعل الله فی خیرا کثیرا، او الله جل جلاله بو وګرځئ ته په دې کې خیرن کثیره خیر ډېر خدمتګزار چې په دې جوړه شي، اولاد به الله پاک ته وینه دیر کړي او نیک اولاد به الله ته وینه دیر کړي. بعضې اوقات داسې وي چې ښځه چې دی انې ښځه نه وي خو زمن یې دومره قیمتي زمن وي، یا پلور یې چې دی انې پلور نه وي زمن یې دومره قیمتي پلور لکه ملغلره چې کسې. نو وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج، او کچیرته تاسې اراده لروئ د دې خبرې استبدال زوجین د بدلولو د یوې ښځې مکان زوجین په زوی د بلې ښځې کې طلاق په صورت کې چې دغې ته به طلاق ورکړه. وآتیتم احداهن، او وآتیتم وقد آتیتم تحقیق سره تاسې ورکړی یو د دوی ته قنطارن، قنطار مال کثیر ته وي شي ډېر مال مو ورکړی په مهر کې. فلا تأخذوا منه شیئا، نو تاسې بیا ما اخلئ د دې نه شیئا څه شی، اتأخذونه بهتانا واسما مبینا، آیا تاسې دا وینه اخلئ بهتانن په ظلم سره، یا بهتانن په نجایز طریقه سره، یا بهتانن په دوکې سره، و اسما مبینا او په ګناه واضحه سره چې درویښ پکې چې نه دغې ځای کې مو چا سره لیدلي او بدکري کړې او وغیره، ځکه دا وینه اخلو تهمتونه لګوي اوس په دې طریقې ما وینه اخله. بیا الله فرمایي چې کسه دغه ظلم ته ویلې کوي، حالانکه یو وخت کې خو تاسې ډېرې سره خوږوئ، سرور شهرین یوه میاشت مو شا په خوښۍ تېره کړې دو، یو ځای شوي یو سره. وقد وکیف تأخذونه، او تاسې څرنګې دا وینه اخلئ، وقد افضى بعضکم الى بعض، او تحقیق سره رسیدل کړي بعضې تاسې الى بعض بعضې ته، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او اخذت الله واخذنا منکم، او دوی اخذت منکم د تاسې نه میثاقا غلیظا مضبوطه وعده. نو په نکاح کې قبوله کړې مې قبوله کړې مې دو دا ټکي دې کړي چې د قبولیت ته نورې ویلې، او اوس چې دې اوس مهرونه وینه غوړي تهمتونه لګوي. ولا تنکحوا ما نکح من النساء الا ما قد سلف، او تاسې نکاح مه کوئ، دا هم ګوره جهلیت په زمانه کې پلور به مړ شه بنزیا مور به وه، نو دا بوک پې نه ګڼه د هغې بنزیا مور سره به یې نکاح وکړو. الله فرمایي چې که مخکې مو څه کړي دي امې ته معاف دي، د نه بعد چې اوس څه ونه کوئ. ولا تنکحوا ما نکح آباءکم، او تاسې نکاح مه کوئ ما په معنا د من د هغې زنانو سره نکاح آباءکم چې نکاح کړی سره پلرونه دي تاسې من النساء د زنانو نه، د مینې بیان وکړو، الا مگر ما هغه قد سلف چې کوم مخکې تیر شوي دي، انه کان فاحشة ومقتا، بشکه سره د مذکوره خبره کان فاحشه، دا فاحشه د بې حیایي والا چار دو، عقلا هم قبیحه دو، ومقتا او د سبب د غضب الهي ده، شرعا هم قبیحه دو، وساء سبیلا او څومره ناکاره بدل یار دو. حرمت علیکم امهاتکم، د سبیرا به ورسو، او د آیت هم اصول تفصیل پکې نشته. دې کې الله جل جلاله اوس هغه رشتې بیانوي چې د سره ابد الاباد نکاح چې دا هغه حرام ده. نو په هغې کې ماندې دي او خواندې دي، بچی دي، لونه تران دي د مور طرف نه د پلور طرف نه، او دارنګې خورزې ورېرې، او هغه ښځینه چې هغې پی دیر کړي، هغه وړکې چې هغې سره د په یوه ځای باندې پی راودلي دي، دارنګې خپلې خوش یې شولې، او دارنګې یوه ښځه په نکاح وکړې د بل چا نه د هغې بچی دو، نو هغې سره هم اوس نکاح تو بچی وګرځېدله، او دارنګې د خپلې د انژور سره د بچي کومه ښځه چې انژور وي سړي د هغې سره هم نکاح دا بدالآباد حرامه ده. او دارنګې دوې خواندې په یو وخت کې په نکاح نشي سره جمع کوی، البته که یوه مړه شي یا یوې ته طلاق میلاو شي، هغې نه پس ته بیا بله خور په نکاح کوی شي، خو چې کله یوه په نکاح کې موجوده وي بله خور په نکاح نشي کوی. حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم، حرم کړي شوي دي په تاسو باندې امهاتکم ماندې دي تاسې، وان علت اگر که پوسه هم ویلي نیو پسې سا، وبناتکم او لونه دې تاسې دا در باندې حرامې دي، او د هغې اولاد هم حرام ده. واخواتکم او خواندې دي تاسې او د هغې اولاد هم حرام ده. واماتکم او اماتکم او تراندې مو چې د پلور طرف نه یې اته عمات ویل شي پوپیا. وخالاتکم او تراندې مو چې د مور طرف نه مې خاله. وبنات الاخ وبنات الاخت، وبنات الاخ او لونه د ورور ولې ورېرې، وبنات الاخت او خورزې،
امهاتکم اللاتی ارضعنکم او مان دي تاسې هغه ارضعنکم چې تاسې پیدا کړي دي واخواتکم من الرضاعة او خوان دي تاسې من الرضاعة د رضاعت چې په یو ځای مو پیو سره ودلي وي وامهات نسائکم او مان دي د نسائکم د ښځینا د تاسې خوښ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن او په خوشي کې دمره سخته مسله ده چې که یو سړي خوشي ته شهوت سره ګوتې ویرړي د خپله ښځه په ده باندې حرومه شه طلاقه شو ورباندې او درنګې په نژور کې دومره سخته مسله ده که چېرته خر خپل نژور د په شهوت سره ګوتې ویرړي نو دغه نژور چې ده دا په د زوی هغې وخت طلاقه شي او همیشه د پر هم په طلاقه شي بیا نکاح سره کېږي نه سره و امهات نسائکم او ماندې نو ډېر داسې اکثر سخرون وي چې په خپل انجان یې باندې سرونه غیړوي ځون په باندې کښې منډي دې وجې دې نه اجتناب پکار وي و امهات نسائکم او ماندې د ښځینه تاسې وربائبکم اللاتي في حجورکم او پرورده وړ کې د تاسې هغه فی حجورکم چې په تربیت په غېږې د تاسې کې دي تاسې هغې تربیت کوئ خو کومې من نسائکم چې د تاسې د ښځیناو اللاتي هغې نتي دخلتم بهن چې تاسې د هغې سره دخول کړي وي یوه ښځه سړی په نکاح باندې وکړي اوس د هغې د بل خاوند نه لور وه نو چې دا کله د لور یې حرامېږي چې کله د دغې ښځې سره نکاح وشي او همبستري وي سره وشي نو بیا دغه بچی یې حرامه شه نکاح نشي سره کوی او که چېرته هم بستري وي سره نه وي شي نه مخکې ښځه یا مړه شوه یا طلاقه شوله بیا د دغې بچی سره نکاح کوی شي او دا هم کیدی شي چې د دغې ښځې د بل خاوند نه بچی یې دو نو پلور ولګېده د دغې ښځې سره یې نکاح وکړو او هغه د دغې ښځې کوم بچی د بل پلور نه وه هغې ته د خپل زوی سره نکاح وکړو دا هم کیدی شي او هر چې د حجورکم قید دا قید واقعي د احترازي نه ده یعنې که په تربیت کې دي وي او که نه دي چې کله هم بستري د دغې ښځې سره وشي لور یې چې هغه سره نکاح به نشي کوی فإن لم تكونوا دخلتم بهن که چېرته تاسې دخول وي سره نه یې کړه هم بستري مې سره دوی سره نه یې کړي فلا جناح علیکم نو بیا نشته ګناه په تاسې باندې په نکاح د دوی کې وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وحلائل ابنائکم الذین او ښځینه ښځې د زمنې د تاسې هغې من اصلابکم چې د پشت تاسې نه دي یعنې تاسې نه پیدو دي نو د متبنا بچي ولا ښځه وي نه ووتله لکه متبنا بچی هغې ته ویل شي چې سړی په خوله وي ته وایي چې ته مو بوله بیټه چې ته یې موزوا یې لکه زید ابن حارثه رضی الله نبي علیه الصلاة والسلام د هغه سره نکاح د دې ته مو بوله بیټه ویل دا یې موزوا یې ده بیا د ده کومه ښځه وه زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د دغې زید رضی الله سره د دغې وخت نه تېرېده نو هغه طلاق ورکړه اوس په دستور د زمان جاهلیت نه دا و چې د داسې د بچي د ښځې سره نکاح یې نشه کوی او الله پاک چونکې دغه رسم رواج په دوی ختمونه د سمنونو نه الله جل جلاله د زینب رضی الله نکاح د نبي علیه السلام سره کړی نو نبي علیه السلام چې کله کور ته تر ننوته زینب را په پردې کې شوه وی چې ته مې ښځه وي چې موږ خو نکاح نه ده تړله علیه الصلاة والسلام چې تو نکاح د مو سره الله په سمون کې اول نه تړله ده بیا خو دې په فخر سره ویل چې د نورو ښځیناو سره نبي علیه الصلاة والسلام مخامخ د خلکو مخکې نکاح تړله د مو نکاح وی الله تړله دې بیان په خپل ځای کې وشي وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف دا تاسې جمعول وکړئ په مابین د دوی خویندې کې نو دوی خویندې په یو وخت کې په نکاح نشي کوی الا ما قد سلف مگر هغه چې تحقیق سره مخکې کوم تېر شوي دي ان الله کان غفورا رحیم بېشکه د الله جل جلاله